د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې هغه پخوانی کپتان، هغه خاکساره کپتان، هغه غریب کپتان ګلبدین نیب داسې خبرې کړې دي چې مخکې په مینوالو باندې لږ څه ډېر ګران و، خو اوس ورباندې بیخي زیات په دغه خبرو ګران شوی دی. چې ملګرو د څه ویلي دي، خپله تازه مرکه کې څه وړاندوینه کړې ده، کومو ټکو ته اشاره کړې ده، په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو. خو دغه ویډیو مخکې د کتلو در سره لایک او زموږ ګران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د افغان لوبډلې پخوانی لوبډل مشر او اوسنی لوبغاړی ګلبدین نیب وایي چې ډېر هیوادونه یې لیدلي دي، خو هغه ښکلا چې افغانستان یې لري بل هیڅ هیواد یې نه لري. ګلبدین نیب چې په هند کې هیواد کې د ویسټ انډیز او افغانستان ترمنځ د 3 ورځنیو او 3 شل اوریزو لوبو ترسره کولو وروسته تازه خپل هیواد ته راستون شوی دی. له هغه وروسته یې د ننګرهار ولایت دره نور ولسوالۍ ته په چکر تللی دی. نوموړی په خپل یو پوسټ کې د افغانستان هوا ښکلا او طبیعي منظرې ستایلې دي او وایي چې ډېر هیوادونه یې لیدلي، خو څه چې افغانستان لري بل کوم هیواد یې نه لري. ګلبدین نیب په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي: خپل وطن ګل وطن. د ننګرهار ولایت دره نور ولسوالۍ ته مو قدرمن ملګری محمد اغا احمدزي سره یو ښکلی او خوږ سفر درلود. ما ډېر هیوادونه ولیدل، خو په رښتیا سره باید ووایم هغه هوا او ښکلی طبیعي منظرې چې زموږ هیواد یې لري هیڅ هیواد یې نه لري. د آباد او سوله ییز افغانستان په هیله. د یادولو ده چې ګلبدین نیب په 2019 نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر و، چې تر نړیوال جام وروسته د هغه پر ځای رشید خان د ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل شو. ګلبدین نیب په دې وروستیو د ویسټ انډیز پر وړاندې په هند کې ولوبېد، چې هلته یې په یو ورځنیو لوبو کې ښه وړتیا هم ښکاره کړه او ښه توپ اچونه یې ترسره کړه. افغانستان او ویسټ انډیز د هند لکنو ښار په اکنا لوبغالي کې 3 ورځنیو او 3 شل اوریزو لوبو ترسره کړي دي، چې ورځنیو لوبو په لوبلړۍ کې ویسټ انډیز بریا خپله کړې او په شل اوریزو کې بیا افغانستان بریا خپله کړې ده.